زوریدلی مسلمان او مجاهد ملت ته د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د کورنۍ چارو د وزارت د ټولو منصوبینو او پولیسو په نمایندګۍ مبارکي وایم. همدارنګه ټولو پولیسو افسرانو او ځوانانو ته خصوصا هغو ته چې نن په وظیفه کې دي هغوی ته هم د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وایم او دا دعا کوو چې دوی چې نن ورځ په وظیفه کې دي د کورنۍ نه لرې دي او د وطن ساتنه کوي د خپل خلکو ساتنه کوي دوی ته د خدای تعالی هغه ثواب په نصیب کړي چې د حج اکبر ثواب دی. ملت عزیز ما میفهمه که عید قربانی است، عید اضحی عید قربانی است. همه ما میفهمیم که بزرگترین قربانی در طی سالها و خصوصا در طی سال جاری را پلیس متحمل شدن. ما امروز امیال از امیجا دیدن زخمی های پلیس میرم به شفاخانه ها و با قماندان های پلیس در ولایات هم هدایت دادیم که همشان دیدن کنن از زخمی های پلیس و از خانواده های شهدا. همچنان جا دارد که به همه خانواده های شهدای ملت عزیز ما خصوصا خانواده های شهدای پلیس ما تسلیت عرض کنم و ایران برش بگویم که با وجود ازی که روز عید است ولی اگر اونا غمگین هستند ما را در غم خود شریک بدانند.